السلام علیکم ګرانو مینوالو اندلی بیما تاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. یو څو متلونه دي پښتانه متل ډېرې کوي په پښتو کې ډېرې زیاتې متلې دي او نورو ژبو ته هم دغه متلې ژباړه شوي دي ترجمه شوي دي. په هغې هم یو دوه خبرې کوم خو یول په هغه متلونو باندې خبره کوو چې کوم متلې پښتانه روانې وایي هغسې نه وایي چې کوم متل دی د پښتو یو متل دی وایي چې زی زی نو ابازوله به راځي. امازوله خلک وایي امازوله به راځي امازوله نه چې زی زی نو ابا زوی له به راځي د رور له ته وایي کار طرف ته لاړ شي نو رور له به راځي ابا زوی له به راځي د پلار زوی له به راځي. نو متل داسې دی موږ وایو چې زی زی نو امازوله به راځي امازوله نه چې زی زی ابا زوی له به راځي ابازوله ابا زوی له رور ته وایي لکه رور له به راځي. بله یو متل دی وایي د نر کونه په بدلي د نر کونه په بدل نه د نر کونه په بدلي نر سره چې د څه وکړو نو هغه به درسره کوي دا په بدل یې. بله یو خبره ده وایي اله به خبر شي چې تاروجه بې له ورشي تاروجه پکې به کباب خوري تاروجه پکې شي داسې نه دی دا متل داسې دی چې اله به خبر شي چې تاروجه بې له ورشي چې ځان کدن نه شو نو وایي تا ته به اله پته ولګي چې ته څه. بل یو متل دی طالاني صاحب وایي پښتانه ګور ما دا متل داسې اورېدلی دی وایي خر پلار کړو مطلب پې بار خر نه خر به ولې پلار کې ته خو انسان یې هوښیار سړی ته به خر نه متل داسې دی وایي خر په لار کا مطلب پې بار خر په لار کا یوې لارې ته سیده کا یو سړي وي خر په اوبو نه وړي نو یې څه به وکړې ورسره چې څه راښکي په مخ کې هغه نه وړي بل ورته وي د لکۍ نه به یې ونیسې او په وروسته به یې لږ راښ کړې او چې د راښ پې خښې کړې ورسه کړې په خپله به اوبو نه واوړي پوه چې خر په لار کا نو مطلب پې بار کا. یو بل متل داسې دی د متل په شا یو خبره وي دغه لږ وروسته کوم اکثر موږ یو متل اورو وایي هندو چې اوزګار شي نو وایي خوټې تلي خپلې خوټې تلي وایي خوټې تللی نه شي کتونکو معذرت کوم اصطلاح داسې استعمالوم خو داسې نه وه هندو چې اوزګار شي نو خپلې غوټې تلي غوټه هغه غوټه وه چې هندوانو پخوا خو دا د اوسپنې سیرونه او دغه نه وکړه یا کولو چې ته لږ یو اوبه هغې سره به نور خلکو د غورګونه د کاڼو نه جوړول دوه به یې جوړ کړي وو واړه واړه کاڼي به په ټول پارسنګ برابر کړي وو نو هغې له به یې کلکې غوټې ورکړې وې په کپړه کې نو دی چې به کله اوزګار و په نورو بیا به دا هغه برابرولې هغه خپلې غوټې به یې تللې هغه چې کوم کاڼي به یې جوړ کړي وو چې دا دړی ده دا دوه سیره دی دا درې سیره دی دا پاو دی دا نیم پاوی دی نو دکه به بیا تلل هغې کې به دوه څلور کاڼي وو یو نه به نه جوړېده نو هغه ټول پارسنګ کې به یې برابر وو نو غوټې به یې کلکې ورکړي وي نو هغه به هغه خپلې غوټې تللي کتې به چې وزن یې برابر دی او که برابر نه دی نورو سره به یې کتې. بل یو متل دی وایي چې د شپېتو شي نو د ویشتو شي داسې نه ده چې څوک د شي د شپېتو شم نو چې د شپېتو شم زما به ولي نه چې د شپېتو شي پخوا داسې چلو طالاني صاحب دا متل که موږ داسې وو چې د شپېتو شي نو د جرګو شي دا هم صحیح دی خو پخوا داسې چلو چې جنګ به راغی او ډولۍ به چا بوتله نو د هغه کلي خلکو به یو موږی په ځمکه کې وټکو او هغه وخت به یې لړدرې او پنډلې ټوپکې وې نو چې چا به موږی وویشته او اوبه ورته موږی یا به مات شو نو ډولۍ به یې هله ورکوله ډولۍ به یې هله ورکوله زمونږ په کلي کې زما په یادو کې داسې وو زما په یادو کې داسې زما په خپلو سترګو لیدلي دي چې موږی به یې خښ که په لاره کې او هلته به کسان نمبر په نمبر چا به وویشته نو خلکو به چغې وې بیا د یې ډولۍ وایي نو هغوی به ځان سره د شپېتو کالو کس راوستی وو وایي چې د شپېتو شي نو د ویشتو شي د ده نه د شیش صحیح شي په د شپېتو چې وو هغه به شیش صحیح وو شیش پرې صحیح نه وي چې د شپېتو شي نو د ویشتو شي وایي د اشنغر واړې باندې وایي وایي تنکۍ خو ډېر وایي خو یاره د اشنغر واړې باندې اوس خلک وایي د اشنغر واړې باندې څه خبره ده د اشنغر واړې داسې ده چې په پېښور کې رڼا یې ناسته وه او هغې ویې باندې داباسین وکړو او خلک په قطار شو د پېښور نه په قطار خلک ودرېده و اخري سړي د سیند نه جام را ډک کړ یا کنډول را ډک کړ بل یې ورکړ بل یې ورکړ بل یې پېښور ته راورسېده نو هغې کې بوس وو نو رڼا یې تپوس وکړ دا ولې دا بوس پکې ولیدي نو یې ورته ویي دي په اشنغر کې واڼې بادېږي کله چې به غنمو او بوس یو ځای وي نو دا به بیا په هوا جدا کول نو یې واڼې بادېږي نو یې د بوس پکې ځکه راغلي نو هغې هلته د اډر وکړې واڼې بند کړي د اشنغر واڼې اشنغر واڼې بند کړي اشنغر واڼې بند شولې بیا هغې د صفا اوبه لري د هر متل په شا دغسې یو خبرې په دغه کې داسې متلې شوي دي په انګریزۍ کې یو متل دی وایي ایز یو سو سو شل یوري اردو کې دا متل داسې دی وایي جیسا کروگی ویسا بروگی خو په پښتو کې وایي چې څه کرې هغه بریبې دا جباړه شوې دی په پښتو کې ورته جباړن وایي
نو دا ترجمه شوی دی. بل یو متل دی وایي مایټ از رایټ په انګریزي کې وایي، اردو کې وایي جس کی لاټي اس کی بینس. پښتانه وایي چې د چا زوري د هغه کوي. بل یو متل دی انګریزي وایي اولډ از ګولډ. پښتانه وایي زوړ اشنا ځینې کړی اصلي. کتونکو څو خبرې مې سره په متلونو وکړي. ډېر خلک دغه تپوسونه کوي، ډېر خلک د واتساپ په لارې، ډېر خلک د ټلیفون په لارې داسې چلو داسې چلو. په څه پوهېږم په څه نه پوهېږم. چې نه پوهېږم نو په هغې نه به چې کوم باندې پوهېږم نو هغه هر چا ته وایم چې دا دې هغوی ته ور ورسي او هغوی دې دغه زده کړه وکړي. ما دې کې کله شومتیا نه ده کړې او ډېر عالم فاضل هم نه یم، لږه لږه خو تحقیق مې کړی دی. نو کوشش کوم چې سجاده دلته موږ خاطر راشي. کتونکو موږ څو خبرې په متلونو وکړې او د سجاد چیرمن صاحب د پوجا کې ما مخکې وویل هغه بچی را سره بریال دلته موجود دی. خو چیرمن صاحب اوس چې ته راغی نو ما غوښتل چې دې په خپل کیمره کې هم راوله. موږ په دې لاره تېرېدلو له مینو سردي سره مرکه وکړه او د هغې نه رالو نو دا ډېره زما د ملګرو ډېره خوښه ده او زما هم دا د ناستې ځای دی. نو څوکونه سیدي ډاله راپسې راغی مې زه چای مهلېز موږ ځکه خبرې کوو خو دا خو بریالي دلته وو. نو دوی هم لږه ناسته وکړه تاسو سره په متل خبرې وکړي. په چینه مو در سره ویډیو وکړه هغه در سره شریکه کړه. دغه متلونه نو چې څوک څه قسم تپوس کول غواړي چې زه څومره پوهېږم نو ویډیو پاسه نمبر لیکلی وي نو به چې څومره پوهېږم نو هغه به تاسو ته منتقل کوم. او دې پسې مه ګرځئ دا راته راجولی خوړم چې دې پسې مه ګرځئ چې ورېږه موږ اندلیب کمزوری کوو یا اندلیب نه داسې تپوسونه کوو یا پلانکې د ځای نه تپوس اړم. دغه تپوسونه راپسې مه راوړئ. زه نه ډېر قابل یم او نه ډېر پوه یم، نه چا سره مقابلې کوو، نه د دې لپاره دا کوو چې ما کله ویلي چې زه ډېره لوی پښتو یم یا دومره ډېره پښتو ما نه راځي یا زه دومره ډېره پښتو وم. ما کې هم بلا کمي دي بلا کمزورۍ مې دي. نو کوشش کوئ موږ له پکار دي چې موږ زما همیشه دا کوشش کړی دی چې د دې معاشرې دا معاشره تصویر کوم تاسو ته وښیم. د دې پښتنو ستونزې د دې دا مسلې چې دا تاسو ته وښیم. کتونکو په لوی الله سپارو د الله په امان.